لوی ذات الله پاک فرمایي چې ما مرګ او ژوند پیدا کړی دی چې ستاسو امتحان پې واخلم. دا مې کلی دی مدین کې شاګرام ورته وایي دې خوا طرف ته شګۍ ده دې سایډ ته پکلۍ ده بره کورو کلی دی. نن نه 3 ورځې مخکې چې کوم سیلاب راغلی و هغه به تاسو خبر یې ټول. دا بلها کم ځای کې چې ولاړ یم دلته بلها کورونه ول روډ هم راغلی و هغه ټول هر څه یې وړي دي. په درمنو څه ټایم کې چې دا سیلاب راغی او څونه کورونه چې دی کې تباه شوي دي هغه خلک صرف په اغوستو جامو کې خپل له کورونو نه راوتې دي او خپل سرونه یې بچ کړي دي. نور د دوی په کور کې چې کوم دی هېڅ هم نه دي پاتې شوي. څه کورونه خو چې کوم دی هغه بالکل تباه شوي دي او څه کورونه که لږ ډېر پاتې هم دي نو په هغې کې چې کوم دی نه د اوسېدو څه شته او نه د کور هغه ساز و سامان چې صحیح هغه پکې پاتې دي. قدرمنو په دې دریو یونین کونسلو کې چې څه تاوان شوی دی زیان شوی دی هغه ستاسو مخې ته ایږدمه. په دې دریو یونین کونسلو کې چې کوم دی 13 کورونه هغه په مکمل طور باندې چې کوم دی تباه شوي دي. د هغې نه علاوه 2 کورونه چې کوم دی هغه زموږ سره د نیم نه یا د نیمې نه زیات چې کوم دی خراب شوي دي. پکې 10 پکې زموږ سره مرګونه شوي دي او یو کس 2 اوس هم داسې ګڼلی کېږي چې هغه ورک دي په دې ملبه کې یا سیند ته وتې دي. د هغې نه علاوه 200 کسان چې کوم دي هغې کې زخمیان دي. زموږ سره یو کم 50 میخې په دې کې تباه شوي دي. 4 پکې غواګانې دي 100 بیزې او څاروي دي واړه 14 دوکانونه دي 9 پکې زموږ سره چې کوم دی ګاډې دي. دغه شانتې زموږ سره چې کوم دی 3 سکولونه چې کوم دی هغه پکې خراب شوي دي. 3 زموږ سره چې کوم دی هغه په دې کې جوماتونه خراب شوي دي. زموږ سره پکې چې کوم دی 2 پلونه او د روډ هم کافي حصه چې کوم ده هغه خرابه شوي. د دې نه علاوه زموږ سره چې کوم دی تاسو ته پته ده چې دا خوړ دی په دې باندې چې کوم دی ډېر شی ژرندې وي نو زموږ سره ژرندې چې کوم دی په دې 3 یونین کونسلو کې آتش ژرندې چې کوم دی هغه پکې خرابې شوي دي. د هغې نه علاوه زموږ سره چې کومه ځمکه ده د چې کوم باندې به فصل کېدو یوه ځمکه چې کوم ده زموږ سره 420 کناله ده بله ځمکه چې کوم ده زموږ سره یو کم 400 کناله ده. قدرمنو دا دونه تباهي چې کومه شوې ده دلته کې چې کوم دی زیاتو کو اروپا او معاشره کې چې اوسېږي نو هر قسمه خلک یې د 100 خلکو وس رسي د 100 نه رسي. خو دا خبره د موږ یاد وکړو دا څومره تاوان چې شوی دی که په دې کې چا وس رسېدو او که نه رسېدو هغه صرف په اغوستو جامو کې خپل د کور نه راوتی دی. نو دا زموږ سره ټایم دی چې خپل د انسانیت ثبوت ورکړو او د دې خلکو مخې ته راشو او د دې خلکو سره چې کوم دی ښېګړه وکړو. قدرمنو د دې خلکو د غمخوارۍ دپاره ډېر شی سیاسي ورکران راغلي هم دي ډېر شی لوزونه ورسره هم شوي دي. څه کسان چې کوم دی هغې کې به د دوی په کار هم راځي خو اصل کې زموږ په معاشره کې که څوک کار کوي نو هغه سیاسي ورکران نه بلکې سماجي ورکران دي. او د افسوس خبره ده چې نن تقریبا 4مه ورځ د دې شروع کېږي 3مه ورځ ده او سماجي ورکران چې کوم دی هغه دې علاقې ته لا نه دي را رسېدلي. نو که زه څوک پیژنم او زما ویډیو ګوري اکثر یې ستایي هغه طاهر خان لالا دی. د هغه نه دغه درخواست دی چې لالا دا حالات تاسو په خپله باندې دلته ولیدل دغه شانتې که نور څوک سماجي ورکران نو راشئ او د دې خلکو چې کوم دی په دې امتحان کې د دوی سره ملاتړ وکړئ د دوی په کار راشئ ځکه چې د چا په تمه چې مونږ ځو او څوک چې مونږ له امیدونه راکوي د هغو سره خبرې زیاتې او کار لګي او حقیقت دی چې دلته چې کوم دی زیان ډېر زیات شوی دی. دا یوازې د دوی امتحان نه دی دا خبره یاده کړم چې زما او ستا هم امتحان دی چې ما او تا په دې کې څنګه پاس کېږو که پیل کېږو. نو الله پاک دی هم د دوی ملګری شي هم د زموږ ملګری شي چې په دې امتحان کې چې کوم دی مونږ کامیاب شو.